یا جلال موبین صاحب ولې داسې غمګین مرور او خپه ناستې ولې خیر شه د ځان نه خپه که د جهان نه خپه یا عمران خان صاحب د ځان نه م خپه یم او د جهان نه م خپه یم او د افغانستان نه م خپه یم او ورسره د ښکته پاکستان نه م خپه یم نه ګوره ښه داسې چل دی چې نه مې جرم معلوم دی او نه مې ګناه معلومه ده بس هسې په مفتو کې په جیل کې اچولی یم ځان ته حیران یم چې څه وکړم او څه ونه کړم خو ته راته ووایې چې ته ولې داسې خورین پرین او داسې خمبیره ناستې وې یاره جانان موبین صاحب دا دنیا کې د ګول او په دې دنیا کې چې دی که نه ګول به ګرځي چې سیده وګرځېدې که نه نو بیا د ښه ورځ نشته دی بس زما خو ګناه دا ده که نه چې ما په پښتنو باندې غیرت کړی پښتنو ته مې انصاف وښتو او بس ایستی په جیل کې ور واچوم دغې اچا خبره بیکاره نسل دا شاته مې چې ولاړ دی او د پراټې چې پخې دغه باپوجي د په خوشې په جیل کې ور واچوم یاره بس دنیا ګول ده نو یاره که اسیب منیره په بلوچانو کې راګیره بس تیمنه دا د عمران خان نظر به دې وهي ګوره دې دنیا کې به دې د کوناټو نه راځوړن کې د کوناټو نه بیا به ګوره چغې وهي بس یې راخلاصې که او نورې به د دې جیل نه راوباسه ازار به درته وکړي ګوره په دې سږمو کې به ته سیخان واچي په هغې دنیا کې او راځوړن به دې کي یا بابوجي خپل پراټو سره کار لره د پراټو سره ما سره ګوره خبرې به نه کې زما په کارونو کې به کار نه لرې بابوجي یعنې بیا د ګوره په دې سږمو کې مورچکې مندمه او ګوره لیونۍ سپېلنې به دې کړمه ما ته چې کله ټرمپ بابا دغه وکړو که نه اډر وکړو چې خلاص یې که نو خلاص به یې کړم یعنې که ټرمپ بابا غږ نه یې کړی که نه نو ټول عمر به په دې جیل کې پروت وي اوه ابسولوټلی نوټ اسیب منیره او زوی حرامي د بدن منیره ستا هغه پلار چې دی که نه هغه مې ټول عمر په دې جیل کې مې ساتلی ته خو یې زوی داسې به درنه تښتمه لکه څنګه چې ښځه درنه وتښتېده او حق حیران پاتې وي چې زما ښځه کوم طرف ته وتښتېده یوه ورځ به د دې جیل نه تښتم او دا جیل به ماتومه خو ملا صاحب یعقوب جانه نو تاسو دا جال موبین صاحب ولې په جیل کې اچولی دی دا غریب خو عاجز دی او بېوسه دی او یو ایمانداره سړی دی او په وطن مین سړی دی دا تاسو ولې په جیل کې اچولی دی اوبه لرې را خلاص یې کړي واړه بچي ورته خفه دي که نه والله عمران خانه او ناستې پریشانه د دې نه خو زم خبر نه وم چې داسې معامله شوې ده خو دا خو به زه را خلاصوم انشاءالله د افغانستان دی او په دې کې د پښتنو حکومت دی او انشاءالله انصاف به ورته میلاویږي خو بس چېرته به غلط کار ترې نه شوي انسان د ثابتې کېږي خو به د خیره سره را خلاص به شي هلکه جاله مبینه ګاونډیانو ته ګیرې مه کوه که نه ها را خلاص به شي د خیره سره بس مولوي صاحب یعقوبه به زما پوښتنه به د ټول نه کېږي په شمول سته به چې چا زما سره جرم کړی دی نو الله پاک به تېنه د خیره سره پوښتنه کوي عمران خانه ته م راته دعا وکړه چې د دې جیل نه د خیره سره رابار شم او د مینهوالو ته مو چې دعا راته وکړي بېګناه په جیل کې پروت یم یاره جلا صاحب مبین خانه زما دعا خو زما په حق کې نه قبلېږي خو که چېرته ستا په حق کې قبلېږي زما دا دعا نو الله پاک دې زما او ستا په ځای دغه آصف منیره او ورسره دا بابوجي دوزخ ته بوځي مینهوالو تاسو یې پکې امین پروګرام تو ور گیا